سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور انلاین کورس ته پخیر راشئ درنو لیدونکو په تیر درس کې د خامو موادو پر پیژندنې او د خامو موادو پر مختلفو بڼو وغږیدو نن د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 9 درس ده چې په اړونده درس کې به د خامو موادو راټولولو لپاره پر اړینو وسایلو باندې خبرې وکړو درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور د 9 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی مثلا د خامو موادو راټولولو لپاره چمتو کول دوهم مثلا ته د خامو موادو د راټولولو په پار د اړینو وسایلو ورپېژندل د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید پورته اهداف ترلاسه کړو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی مثلا به د راپور په موخه د خامو موادو راټولولو لپاره چمتو شي دوهم مثلا به د راپور په موخه د خامو موادو راټولولو لازم وسایل وپیژني درنو لیدونکو په تیر درس کې موږ او تاسو د خامو موادو پر مختلفو بڼو وغږیدو لکه انځور ویډیو غږونه مرکې او داسې نور دا هغه توکي دي چې تاسو یې باید د راپور د موضوع اړوند له ساحې څخه راټول کړئ طبیعي خبره ده چې د یادو توکو او موادو د راټولولو لپاره یو لړ وسایلو ته اړتیا ده له ځان سره ډېر سن فکر وکړئ او ووایئ چې موږ باید له ساحې څخه د خامو موادو راټولولو لپاره کوم وسایل ولرو درنو لیدونکو ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه راځئ چې د ټلویزیوني راپور اړوند د خامو موادو راټولولو لپاره پر اړینو وسایلو وغږیږو درنو لیدونکو د خامو موادو راټولولو په پار له هر څه وړاندې موږ او تاسو هغه کمرې ته اړتیا لرو د کومې په ذریعه چې ویډیو او عکس اخیستلی شو انځور د ټلویزیوني راپور مهم او مرکزي ترکیبي عنصر ده چې شتون د ټلویزیوني راپور شتون او نشتون د ټلویزیوني راپور نشتون ته لاره هواروي دا چې ټلویزیوني راپورونه لیدل او اوریدل کیږي نو باید چې د انځورونو او ویډیوګانو په موخه کامرا ولرو څو وکولی شو پیښه لیدونکو ته په انځوریزه بڼه وړاندې کړو درنو لیدونکو دوهم توکی چې موږ یې د خامو موادو راټولولو لپاره باید ولرو د کمرې لپاره مناسب لینز ده دا موږ سره لرې نږدې او په مختلفو بڼو د انځورونو او ویډیوګانو په اخیستو کې مرسته کولی شي دا چې د خامو موادو راټولولو پر وخت زموږ کار له ساحې سره ده په ساحه کې د ګرد باران او داسې نورو پیښو پر وخت زموږ د کمرې لینز ړندیږي چې د انځورونو او ویډیوګانو پر کیفیت منفي تاثیر کوي نو باید چې د لینز د پاکولو لپاره توکي ولرو څو د اړتیا پر وخت ورڅخه ګټه واخلو درنو لیدونکو دریم توکی چې موږ او تاسو په ساحه کې ورته اړتیا لرو د کمرې پهیې دي چې ترایپاډ هم ورته ویل کیږي د کمرې پهیې له موږ سره مرسته کوي څو معیاري او په زړه پورې انځورونه او ویډیوګانې واخلو ځکه د کمرې له پهیو نه په استفادې کمره نه خوځېږي موږ کولی شو چې په دقیق ډول د هدف وړ ځای شخص یا شي انځورونه او ویډیو شاټونه واخلو که تاسو د مختلفو موضوعاتو اړوند ساحه کې د خامو موادو راټولولو پر وخت کمره د لاس یا مټ په وسیله استعمالوئ نو په ډیری وختونو کې ترې ستړي کیږئ او ډیری وختونه مو وجود لړزه هم کوي چې پاکس او ویډیو منفي تاثیر غورځولی شي ترایپاډ تاسو سره مرسته کوي څو کمره د هغې په سر نصب کړئ داسې چې په ارامه او نه ستړي کیدونکې توګه ورڅخه استفاده وکړئ درنو لیدونکو یوه بله مهمه وسیله چې موږ د خامو موادو راټولولو پر وخت ورته اړتیا لرو مایکروفون ده مایکروفون هغه آله ده د کومې په ذریعه چې موږ کولی شو مختلف غږونه ثبت کړو موږ او تاسو ویلي وو چې غږ د ټلویزیوني راپور له ترکیبي عناصرو څخه ده نو د غږونو د راټولولو او ثبت په پار موږ او تاسو اړ یو چې له ځانه سره لسی یا د کمرې پر سر مایکروفون ولرو که چیرته له ځانه سره د غږ د ثبتولو لپاره ځانګړی ریکارډر هم ولرئ ممکن ډیری وختونو کې ستاسو په درد وخوري او مرسته در سره وکړي درنو لیدونکو یو بل توکی چې تاسو یې باید ولرئ د چارج په موخه بیټرۍ دي تاسو په دقیق ډول نه پوهیږئ چې د خامو موادو راټولولو لپاره به تر کومه په ساحه کې پاتې شئ ډیر وخت به ونیسي او که لږ ډیری وختونه ممکن له اټکل شوي وخت څخه زیات وخت ساحه کې در باندې تیر شي د دې لپاره چې د چارج د کمښت له ستونزې سره مخ نشئ باید چې د کمرې او ریکارډر د بیټریو سربیره اضافي بیټرۍ هم له ځانه سره ولرئ څو د اړتیا پر وخت ترې ګټه پورته کړئ
درنو لیدونکو، شپږم توکی چې تاسو یې باید د خامو موادو راټولولو پر وخت له ځانه سره ولرئ هغه میموري ده. میموري هغه وسیله ده چې ستاسو لخوا اخیستل کیدونکي انځورونه، ویډیوګانې او غږونه ستاسو لپاره ساتي. درنو لیدونکو، موږ او تاسو له وړاندې نه پوهیږو چې موږ به څومره اندازه ډاټا راټولوو، خو پر دې پوهیږو چې د یو پر ځای باید څو ویډیوګانې او انځورونه واخلو، څو وروسته د توکو له کمښت سره مخ نشو. د دغه اخیستل کیدونکو انځورونو، ویډیوګانو او غږونو لپاره موږ میموري ته اړتیا لرو. د لا ډاټ په خاطر موږ او تاسو باید د کمرې د میموري سربیره اضافي میموري هم له ځانه سره ولرو. څه ډول چې موږ او تاسو د ښه راپور لپاره ښو انځورونو او ښو ویډیوګانو ته اړتیا لرو، په همدې ډول ښه او صاف غږ ته هم اړتیا لرو. د دې لپاره چې د غږ له کیفیت څخه ډاډمن شو، باید دا چې هغه واورو. د همدې موخې لپاره موږ او تاسو باید د خامو موادو راټولولو پر وخت هیډفون له ځانه سره ولرو. درنو لیدونکو، موږ او تاسو باید د خامو موادو راټولولو پر وخت قلم او کتابچه هم له ځانه سره ولرو، ځکه ډیری وختونه موږ اړ کیږو چې د ځینو مسایلو په تړاو لنډ نوټ واخلو. ډیری وختونه د لا ښه کار په موخه موږ د موضوعاتو مهم ټکي له ځانه سره لیکو، په کومو چې باید ډیر تمرکز وشي، او ډیری وختونه قلم او کتابچه له موږ سره مرسته کوي څو د ځان لپاره مشخص کړو چې له دې وروسته کوم کارونه مهم دي چې باید ترسره یې کړم. لنډه دا چې په یو نه یو ډول د پیښې یا موضوع په ساحه کې لیکلو ته اړتیا پیښیږي، نو باید دا چې د خامو موادو راټولولو پر وخت قلم او کتابچه له ځانه سره ولرو. درنو لیدونکو، هڅه وکړئ چې د خامو موادو راټولولو پر وخت له ځانه سره سمارټ فون هم ولرئ. سمارټ فون په ډیریو مواردو کې ستاسو مرسته کوي. د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ، هم کولی شئ زنګ ووهئ، او هم له انټرنیټ نه په استفادې اړیکه ونیسئ. د اړتیا پر وخت د هغه په ذریعه انځور، ویډیو او غږونه ثبتولی شئ. په ډیری وختونو کې له تاسو سره د نوټ په اخیستو کې هم مرسته کوي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 9 درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو د راپور د موضوع اړوند خامو موادو راټولولو لپاره پر اړینو وسایلو باندې بحث وکړ. د اړوند درس لپاره له دغه سرچینو او ماخذونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.